تل د ملګرو انډیوالانو او کورنۍ کې نرمې خبرې وکړي. د اسلام ستر پیغمبر حضرت مصطفی صلی الله علیه وسلم خوږ یار حضرت علی فرمایي چې هر یو انسان د ژبې تر شا پټ دی. کله چې خبرې ونه کړي د ده خامیان او کمزورۍ هیڅ چاته نه معلوم. الله تعالی جل جلاله چې د ژبه په کوم حکمت پیدا کړي، یعنې نرمه او پستای پیدا کړي ده، هیڅ هډوکی پکې نشته. د دې څخه یو غوره او مهم راز دا دی چې تاسې په همدې ژبه باندې څه ډول چې نرمه ده همدا ډول نرمې خبرې ورباندې وکړئ، تر څو خدای مکه ستاسو شخصیتونه یو چاته بد معرفي نشي، ستاسو شخصیت یو چاته غلط معرفي نشي. ځکه که موږ بد الفاظ استعمالوو، بدې خبرې کوو، نور اشخاص یا نور خلک داسې برداشت کوي چې دا کس یو بد عمله، یو بد کرداره، یو وروسته پاتې یا بې علمه شخص دی. راځئ نرمې خبرې وکړو تر څو په ټولنه کې ښه ثابت شو.